د مہر ادا کولو نه مخکې هم بستری کول کورواله کول جایز دی نه جایز؟ ډېر اهم او ضروري مسله د یو ملګري په دې حواله سره سوال کړل چې یو کس داسي چې هغه د مہر ظاهره خبره ده د مہر نه مخکې هغه کورواله وکړي، نو په دغه صورت کې د دې لپاره کورواله شرعي حواله سره جایز دی نه جایز؟ یاد وساتئ ګوره په دې کې یو صورت داسي جوړیږي چې په هغه حواله سره چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د زنا په صورت کې راځي، هغه هم زه تاسو ته ښیم، لیکن د دې دوه درې صورت جوړي. یو صورت دا دی چې مہر دا د زنانه حق دی، دا په هیڅ صورت کې نه معاف کیږي که یو انسان مہر ورنکي او په دغه حالت کې د انتقال وشي، نو د انتقال نه پس د په وراثت کې چې کوم دی هغه چې څنګه ته قرض ادا کوي دغه شانتي د زنانه چې کوم مہر رغبه دغه نه ادا کوي که خپل په ژوند کې نه ورکړي، دا دومره ضروری دی. بهرحال د مہر چې کوم دی دوه قسم دي، یو مہر هغه دی د مہر معجل ویل کی، معجل مطلب چې فی الفور به ادا کوي. اوس یو کس داسې دی چې هغه په نکاح کې مہر معجل مقرر کو، یعنی فی الفور ادا کولو لپاره چې کوم دی مہر چې کوم دی مقرر کو، نو په دغه صورت کې زنانه طبيعه د اختیار لري چې د کورواله نه مخکې هغه د مطالبه وکړي چې تماله مہر راکړه د هغې نه پس زما سره کورواله کوي، هغه رکولی شي دا سړی خپل د خاوند د کورواله نه. او کچري معامله داسې چې هغه مطالبه ونه کړي دا کس کورواله وګڼي، په دغه صورت کې څه مسله نه کېږي، سمجھ کې خبر راځي. لیکن البته یو صورت دا جوړیږي چې مثال طور پر دغه زنانه دا سړی رکاوي د زبردستی سره چې کوم دی کورواله وکړي، نو آیا دا د زنا په زمره کې راځي یا نه راځي؟ نو په دغه صورت کې یعنی مہر معجل په صورت کې چې فی الفور به د مہر ادا کړي، نو په دغه صورت کې ظاهره خبره ده زنانه د اختیار چې د کورواله نه خپل خاوند رکاوي، لیکن دا خاوند زبردستی وکړي په دغه صورت کې په زبردستی سره کورواله وکړي، نو آیا دا د زنا په زمره کې راځي؟ نو یاد وساتئ دا د زنا په زمره کې نه راځي، لیکن البته پکار دا چې هغه کس چې کوم دی مخکې مہر ادا کړي. سمجھ کې خبر راغله؟ دا مہر معجل دی، مہر معجل چې کوم دی هغه فی الفور ادا کول ضروری. دویمه خبره دا ده چې مہر معجل نه بلکې مہر معجل، معجل مطلب دا چې کله سره پیسې وشو کله سره دغه وشو، نو دا مہر په دې ادا کړي، دا غي ټیم نه متعین بلکې هغه چې کلم سمې وشي نو بیا په دغه صورت کې چې کوم دی هغه مہر ادا کړي، دغه ته مہر معجل ویل کېږي. نو په دغه صورت کې ظاهره خبره ده زنانه چې کوم دی د مہر نه مخکې دغه سره کورواله کولی شي، ظاهره خبره ده مہر چې کوم دی هغه معجل دی، هغه چې کلم ادا کړو ادا بشي، نو دا غي لپاره ضروری نه ده چې په دغه صورت کې زنانه د اختیار نشته چې خپل خاوند د کورواله نه روکاوي. یو صورت دا ده چې مہر مقرر کی، لیکن مہر مقرر کول نه پس دا کس چې کوم دی دا خاوند د پزله کې دانیتو کې تیار زو دا مہر نه ورکوم، خالی اسی ها وږي لیکن نیت نه دی، اراده نه چې زبدا مہر ورکوم. یاد وساتئ دا داسي کس په حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې داسي کس زانی دی خپل د خځې سره زنا کوي، او روز قیامت په داسي سړی چې کوم په دینیت باندې وعده وکړي چې د مہر به نه ادا کړي، مہر متعین کی دا غیر باوجود با د نیت دای چې زما مہر نه ورکوم، نو د قیامت پر ورځ باندې د الله رب العزت په بارګاه کې چې کوم دی پیش کیږي، نو دی به زانی تصور کیږي، دی به د زانی په صورت کې چې کوم دی الله رب العزت په بارګاه کې پیش کیږي. ورې دا ډېر اهم او ضروری مسله ده چې چم مہر نه ورکړي یا مہر معجلی هغه نه ادا کړي، نو پکار دا چې غفل فور د کورواله نمخ کې ورتي او د کورواله نمخ کې کوروم نه کې رسوم ورکول شي کده زنانه به راضي، سمجھ کې خبر راضي، لیکن په دغه صورت کې دا په زنا کې نه شماريږي. مہر معجل چې کوم دی چې کله تاسو سمې جوړ شي کله تاسو مال راشي پیسې راشي بیا ورکړي، لیکن معاف په صورت کې نه دي. او یو دغه دی چې تا مہر کې خو په ځړه کې د نیت چې دا مہر بزنه ورکوم، نو یاد وساتئ داسې سړی چې کوم دی داسې بس دا کس چې کوم دی دا به زانی شماريږي. امید کوم چې دا مسله بس تاسو به سمجھ کې راغلی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.